افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا غونډه. سلام ستړي مشئ زموږ پښتو نیوز چینل ته ښه راغلی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو 50مه کلنۍ غونډه د دوشنبې په ورځ د غبرګولي په 24مه د سویش په ژنو ښار کې پیل شوه چې تر پنجشنبې به روانه وي. که څه هم د دې غونډې اصلي اجنډا د بشري حقوقو او کووډ-19 په مسایلو ته د دولتي د ځواب په چارو کې د دولت د رول او اشغال شوي هیوادونو څیړل دي، خو د ملګرو ملتونو عالی کمیشنري وایي چې دا غونډه د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو د افغانستان مسایلو ته ځانګړې وي. مننه چې له موږ سره وئ. که زموږ ویډیو مو خوښ شوي زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.